د رواني انګلیسي فلوئنت انګلیش د زده کړې لپاره اصلي راز یوازې په دوامداره تمرین او خبرو کولو کې دی. کله چې ستاسو هدف رواني خبرې وي، ګرامر دومره مهم نه دی، بلکې په اسانۍ سره د خپلو افکارو رسول مهم دي. د رواني انګلیسي لپاره دا عملی او چټک ګامونه پورته کړئ چې تاسو به روانه او ښه ښکلې انګلیسي ویلی شئ. لومړی په انګلیسي ژبه فکر کول پیل کړئ، خو ژباړه بنده کړئ. کله چې یو څه وایاست په ذهن کې له پښتو څخه انګلیسي ته مه ژباړئ. د ورځې په اوږدو کې چې هر څه وینئ په ذهن کې په انګلیسي نومونو یاد کړئ. مثلا د موټر چلولو پر مهال په ذهن کې ووایاست The traffic is heavy today. دوهم، د غوږ نیولو کچه لوړه کړئ. تکراري اوریدل، یو لنډ پودکاسټ یا ویډیو غوره کړئ او په هره اونۍ کې 5 څخه تر 10 ځله واورئ تر څو د جملو جوړښت ستاسو په ذهن کې کښیني. سیوری کول، د انګلیسي جملو په اوریدلو کې سیوری کول په څه معنا؟ یو انګلیسي ویډیو چالانه کړئ، کله چې هغوی خبرې کوي تاسو سمدستي د هغوی په څیر کلمات او جملې په لوړ غږ تکرار کړئ. دا کار د خبرو کولو سرعت او لهجه جوړوي. دریم، د جملو ټوټې یاد کړئ. یوازې لغات مه یادوئ. د انسر کلمې پر ځای پوره جمله یا اصلاح یاد کړئ. انسر د فون اصطلاحات، د عادي جملو پر ځای د هغوی ورځني اصطلاحات وکاروئ. مثلا I am listening پر ځای ووایاست I am all ears. څلورم، هره ورځ په لوړ غږ باندې وغږیږئ. speak daily، تېروتنې هېرې کړئ. د غلطۍ کولو له ویرې پرته وغږیږئ. یعنی رواني فلوئنسي تر دقت زیاته مهمه ده. له ځان سره خبرې وکوئ. هره ورځ د 5 دقیقو لپاره د یوې موضوع په اړه، مثلا ستاسو د نن ورځې پلان، د آینې مخې ته په لوړ غږ وغږیږئ. پنځم، له وړیا ټکنالوژۍ ګټه واخلئ. یا د موبایل د غږیزو کریکټر AI اپلیکیشنونه لکه AI سره هره ورځ په ګوګل اسسټنټ مرستیالانو انګلیسي خبرې وکړئ. د خبرو کولو ګروپونه په انټرنیټ کې وړیا اپلیکیشنونه لکه هیلو ټاک ډاونلوډ کړئ ترڅو له بهرنیانو سره په غږیزه توګه انګلیسي تمرین وکړئ. نو قدرمنو دوستانو، راځو درس ته. لومړی جمله You are welcome، ښه راغلی. دوهمه جمله Please sit down، مهرباني وکړئ کښینئ. دریمه جمله Let's start، راځئ پیل یې کړو. څلورمې جملې ته راشئ No problem، هیڅ ستونزه نشته. پنځمې جملې ته راشئ Have a nice day، ښه ورځ ولرئ. شپږمې جملې ته راشئ How old are you، څو کلن یې یا عمر دې څو دی. اوومې جملې ته راشئ Where are you from، ته د کوم ځای یا له کوم ځای څخه یې. اتمې جملې ته راشئ I am 20 years old، زه 20 کلن یم یا زه د 20 کلونو په عمر یم. نهمې جملې ته راشئ Never give up، هیڅ کله مه تسلیمیږه. لسمې جملې ته راشئ We arrived on time، موږ پر وخت ورسیدو. 11مې جملې ته راشئ He is waiting outside، هغه بهر انتظار کوي. 12مې جملې ته راشئ The baby is sleeping، ماشوم ویده دی. 14مې جملې ته راشئ My phone is ringing، زما ټلیفون زنګ وهي. 14مې جملې ته راشئ I forgot your name، ما ستا نوم هیر کړ. 15مې جملې ته راشئ Please repeat that، مهرباني وکړه دا بیا ووایه. 16مې جملې ته راشئ I need a glass of water، زه یو ګیلاس اوبو ته اړتیا لرم. 18مې جملې ته راشئ He speaks clearly، هغه روښانه یا صافي خبرې کوي. 18مې جملې ته راشئ She is cooking dinner، هغه د ماښام ډوډۍ پخوي. 19مې جملې ته راشئ Today is my lucky day، نن زما نیکمرغه ورځ ده. د پای یا شلمې جملې ته راشئ I feel much better، زه اوس ډیر ښه احساس کوم. نو قدرمنو دوستانو، دا و د 10 په تعداد essential sentences یا جملې چې تاسو ته مو تلفظ او معنا کړې. هیلهمند یم چې په تلفظ او معنا یې پوه شوي یاست. زموږ نورې تدریسي ویډیوګانې هم اپلوډیږي. ستاسو ملتیا غواړم. زه نورالدین علم دوست یم. که مو زموږ د مشال کورس د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي، کولی شئ چې زموږ د مشال کورس د یوټیوب چینل ته لاړ شئ او د سبسکرایب تڼۍ در سره کلیک کړئ ترڅو زموږ هره نوې تدریسي اپلوډ شوې ویډیو ستاسو مخې ته راشي. له تاسو نه هم ډیره مننه کوم چې زموږ سره یاست او زموږ تدریسي ویډیوګانې را سره تعقیبوئ. مننه، کور ودانۍ وایم. خو هو، سبسکرایب کول مه هیروئ.